په دارالندوه کې میټینګ وشو. میټینګ ابو جهل ورته وی چې او عمره ځان نه د پهلوان جوړ کړی دی، ته د یو سړي علاج نشي کولی چې زمونږ د پلار او د نیکه د دین خلاف کوي لګیا دی. حضرت عمر ورته چپ توره یې راوویسته، ویل را به دې دارالندوې ته راځم. دارالندوه زم د هغې اسم لحال توره یې راوویسته او را روان شو. یو صحابي په مخه ورغی، ویل چېرته؟ ویل لرې شه، تاسو چې پې عاشقان یې اوس به د هغه سر درته پرې کړی په دې توره کې راوړم. صحابي ورته وایي وی عمره ته د هغه سر پرې کولو ته روان یې، د هغه اسلام خو ستا کور ته هم تللی دی. کور ته مې تللی؟ ویل ورشه. چې کور ته لاړو دروازه بند وه، خور یې لګیا وه، دننه یې قرآن لوستو او دا آیات یې وې چې ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. چې دا یې واورېدو، دروازه یې وټکوله، خور یې ورلرې کو، قرآن شریف آیاتونه چې هغه یې پټ کړه. ویل دا تاسو لوستو د ما راتلو نه بغیر؟ ویل ما خو څه نه دي کړي. رانیولې ده، ښې والې ده، چې د پاسه یو خیر هغه غیم مرګ له ووالو. خور یې را پاسېدو، ویا عمره نوره مې موها، خو زه په داسې هستی عاشقه شوې ما چې مرګ لار وختي تیاره یمه. حضرت عمر ته چې دا ټکې وکړو، هغه سر ټیټ کو په جړا شو. ورته لو خورې زما د راتلو نه مخکې دي چې کوم قرآن وی هغه لږ بیا ووایه، زما خو یې زړه سوری کړی دی. دومره سات کې خور را پاسېده، ورته وایي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. خور د لاسه ونیوه، وی زر کوه ما مغه چاته بوځه چې چاته ته داسې عجیبه قرآن ښودلی دی. خور د لاسه ورور ونیوه، د پیغمبر مجلس ته چې راغی، رسول الله ورته پاسېدو، وی عمره بیا څه جګړې له راغلی؟ وی یا رسول الله جګړې له نه یم راغلی، دې له راغلی یم چې کوم قرآن دې زما دې خور ته ښودلی هغه ما ته م وښایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. چې مسلمان شو، توره لاس کې وه، راغی او د بیت الله په خوا کې ودرېدو، اعلان یې وکړو، ویل واوره یا د مکې کافرو، که د دې پیغمبر ته چا اوچت وکته د سرونو انبار به ولګو. تاسو خیال ده الله داسې کوي که نه دی داسې؟ اسلام ته چې څوک اوچت وګوري، الله به د سرونو انبار لګوي. انبار په امریکا کې نن دومره خوف و حراس دی، خو چې کړت شي داسې چله بیا څه چلو شو. خدای خبر اسامه چرته دی، ملا عمر چرته دی، پته نه لګي. یعنی غیبي یره الله د ټولې امریکې په زړه کې اچولې. کولی شي خدای داسې که نه؟ بس یو اپیل درته کوم چې الله ته هر وخت دعا کوئ چې یا الله کم امداد دی چې د کفر په مقابله کې د صحابهو کړی، یا الله هغه امداد د عراق وکړي. امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کې، امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کې، د خپل حبیب په خاطر، د خپل لوی شان په خاطر. اخیری کې یو دو شعر درته ووایم. وی بو میں زی دل برلا لاس تڑلے پر تعظیما، بو میں زی دل برلا
لاس تړلې په تعظیما بوم زئی دلبر لا خپلو پردو دور کړما ستا مینې رنځور کړما خپلو پردو دور کړما ستا مینې رنځور کړما نشتا بیلتا میں بل حکیما نشتا بیلتا میں بل حکیما نم دے بجلی گرزما شوے خاوری پسر زما نم دے بجلی گرزما شوے خاوری پسر زما نشتا بیلتا میں بل حکیما نشتا بیلتا میں بل حکیما دا اللہ نہ بغیر زمون بل سوک نشتا اس پہ اخلاص دعاو کئی کہ یا اللہ دا کفر نام و نشان تباہ کے یا اللہ دا کفر نام و نشان تباہ کے یا اللہ تخو پہ ہر شی قادر ہے نام و نشان تباہ کے اسلامی ملکونه ته په خپل امن و امان کې وساتي خدایا په ژوند راته د طالبانو یو جلک خو په کابل کې بیا وخایا خدایا په ژوند راته د کابلانو یو جلک بیا راته وخایا خدایا په پاکستان کې د علماو امداد وکا یا الله د علماو ابرو ساته د علماو عزت ساته